بیا مفتی پوپلزی صاحب غالبا دې کال یا بل کال په شنامنګر اجتماع کې دا زما والا خبره کړې ده چې په کومه خبره باندې زه ګستاخ شوی وم په کومه خبره باندې زه مورد تان ګرځېدلی وم هغه خبره خدای د هغه د خولې نه م ایستلې ده بیان په ریکارډ باندې موجود دی هغه وایي قادیانیانو ستاسو اصل حکم قتل دی وی دا علماء تاسو له رعایت درکړی دی څه درکړی دی رعایت पाकिस्तान में न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के दुश्मन की कोई जगह है, न नामूस रिसालत के दुश्मन की कोई जगह है। ये तो हमने रियायत दे रखी है। पूछ लो जाके मुफ्तियान कराम से कि जो कादियानी को सिर्फ गैर मुस्लिम अकलियत करार दे के पाबंद किया जा रहा है इस चीज का कि तू इस्लाम का और मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, तू इस्लाम और मुसलमानों का हिस्सा नहीं है, ये उनके साथ रियायत है। वरना इनकी सजा तो क्या है? कत्ल है। इनकी सजा क्या है? कत्ल है। लेकिन ये रियायत का सलूक इनके साथ किया जाता है। फिर तुम उलमा को रवादारी का दर्स पढ़ाते हो। आज अगर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह उम्मत के दिलों में जिंदा है तो उनके फर्जंद भी जिंदा हैं। आज अगर ये ऐलान कर दे कि दुनिया के तख्ते पे जो है कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का गद्दार और नामूस रिसालत का गद्दार जो है उसको जिंदा ना छोड़ा जाए तो कोई बचेगा? उलमा कानून हाथ में नहीं लेते। मुफ्ती पोपलزی صاحب تاسو نم پوښتنه کوم په ډېر ادب احترام سره او کوم علماء چې دا موقف دی د ټولو نه هم پوښتنه کومه حدودو کې علماء ته یا حکومت ته د رعایت اجازت چا ورکړی دی؟ حد کې په حدودو کې رعایت حق د اچا ته حاصلو د پیغمبر صحابي اسامه ابن زید رضی الله عنه د فاطمه د غلا په حد کې شفارس وکړو ما مخکې عرض کړو نبی علیہ السلام ورته غوسه شو اتشفعوا فی حد من حدود الله اے اسامه ته د الله په حدود کې شفارس کې مخکینی خلک هم په دې ویل تباشي وو چې غریب و جرم وکړو پاغي به حد نافذ کو چې مالدار به جرم وکړو نو به حد نافذ کولو نه نو مفتی صاحب تا هم سوال دی د پاکستان ټول علماء هم سوال دی خدای پاک ته وګورئ الله جل جلاله ته مخ کوي او ارس ته شا کوي زه یو کمزور انسان ما زه یو ورکوټ انسان ما زما خړم وړه ده زما علم هم کمزور دی زما اخلاص هم کمزور دی زه ټول کمزورې منما و زما دا خبره صرف د حضور د شان د پاره نه بیا قبول پکار دی محترم په دې خبره باندې سوچ پکار دی که پکار نه دی وایي پکار دی که نه پکار دغه علما د جواب وکي چې حدود کې بیا نو رعایت علما ته یا حکومت ته چا ورکړي شریعت کې حد کې رعایت اجازت شته دی جی نشته دی لہذا زما اخیری مطالبه دا ده د ټولو علماو نم ټولو ته وایم جلسې جلوسونه مونږ ډېر وکړل زنده‌باد مرده‌باد مونږ ډېر وکړل په یو جلسه باندې زمونږ 50 لاکھ روپۍ د ختم نبوت ولګېدې دا بیکاره نه وي دا د امت مسلح د پویولو دپاره بس الحمدلله د ختم نبوت په عقیده باندې مسلمانان پوه شو اوس یو قدم مخکې والی راپاسئ زه به ستاسو خادم یم زما ملګري به ستاسو خادماني ستاسو په ځار نه به دوړي په خپلو څادرونو او په لمنو باندې لرې کوو او مطالبه وکړي د حکومت نه مضبوطه چې د قادیانانو دپاره د قتل حکم جاري کړي تاسو ته مطالبه کوئ که نه کوئ جي لاس اوچت کړي ما سره تاسو ټول ما سره په دې مطالبه کې شریک یي چې دا کوم مطالبه زما ده دغه مطالبه ستاسو هم ده د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د شان اقدس دپاره خپل مال جان اولاد صلاحیتونه عزتونه خویندې میندې لوریانې ښځې ټول مونږ قربانولی شو قربانو نه شو قربانو به که نه به قربانو انشاءالله زما په شاته او په دې موقف باندې تاسو ټول ودرېږي که نه به ودرېږي انشاءالله دغه د شریعت موقف ستاسو دی که نه دی انشاءالله تاسو ټول د حکومت او د دې علماو نه دا مطالبه کوئ که نه کوئ الله جل جلاله قبول کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین